ملګري د ګاډي د سیټونه ډېر کلک نه دي. باتروم خو میلاو شو که اوبه پکې او که پکې نه بس ور چال کېږه پیاس وکرانه شي. اے ملګري اوبه پکې نشته په لوټه به ګزاره کېنو. اے ملګریا باتروم کې خبرې مه کوه دا دې د ګناه نه خبرې. ټیکهداره په دې نن سبا دور کې د خلکو سل کنځلې برداشت کوه، سل ګزارونه برداشت کوه، سل خپلې رشتې مکمل ختموه. خو دا مې نصیحت او وصیت دی چې سل روپۍ قرض به له چا سره نه کوې، ګنې قسم دی په خپلو پیسو به شرمېږې تباه و برباد به شي. ونه چې اوس دې داخلو وم چې مونږ ځان غر کړو ته راته نصیحت وکړې. هله غرق ګیر مې کو مړه لکه سړی خو لکه د انسو له پاسه بیا دا د منیر د بس کار نه دی. منیر پیل والا ملګري د ګاډي د سیټونه ډېر کلک نه دي. د ګاډي سیټ لک نه دی، د هډوکو په امیل ناست او زما د وړو په عیل ناست. خلک زه ستا په پامیل ناست یم. او که نه خدای دې تباه نه کړه څه کې لکه سړی دا دروازه وټکوي که نه. ای ملګري داسې کار وکړه که نه خدای ته وګوره مرګ راپسې دی پوه شولې. مهرباني وکړئ 5 منټو له لږه دلته کې پناه راکړه. نو پناه خو به درکړم خو چې مرګ د پسې راپاسي نو کوس ډزې وکړي او زما دا ښځه ولي دغه هم خیر دی زه به بله وکړم خو که مه وولي. څنګه خیر دی دا ته مانه دونه تنګې سه. کوزه لږ خیر دی کوز که دا سړی کوز که سړیا راشه لږ مې دې خلاص په دې خو مې اوس نه رسي ګورې په تا را باندې کومه خدای دې تباه نه کړه زه نازې نه ګورې خو بس ای استاد جي ته کوزه لږه نه دا تا چې ورته ووایې دا خیر دی ښه لکه ستا زمونږ او ګاونډ کې شبانې سره لین دین شته. ته به درسره کور کې ګورم ښه د ګاډي سټ که کور کې به درسره ګورم که به ما سره یا ګورې یا نو خلاول دلته 50 حج کومه چې دا لانجې راته وکړه. اول یارانې کوو بیا حجونه کوو په خلکو باندې. ما ته پته ده ته به هغه پلانکۍ بنیا باندې حجونه کوې. ای ملګري دا برېت له ښکته کې یاره سترګې نه مې پرې خلاصې. د سترګې نه خو به هسې هم زه تا خلاص شوم انشاءالله تعالی څنګه چې زه د دماغو نه خلاص کړم خدای دې د دماغو نه خلاص کړه. او دا راته ووایه دې ګاډي ته په کوم لار باندې ور دننه شو. ای ملګري ستا غم و راسره او دا مې قرضدار یو پوه شوې په دې ګاډي کې چې ناست وو او په ډک ګاډي ور وختمه پوه شوې سره د عیله عیلې څنګه ور وختې مطلب دا چې په پامیل ور وختمه. هلکه څه ګاډي وړې وې پیسې راکړې که نه. ای لکه ټبر و سره ورلم په یاره ښه په دې ګاډي ولې باندې ستا قرض په دغه ګاډي والا مې قرض و ملګري پوه شوې. ته څوک یې چې ما له د امریکې سره دا جنګ وکړو. ملګري ولې ته د ایران یې څه ایران نیو مې پر ګاډي کې مې دا امریکا دا ټبر دا عیل دا پامیل نه وناست غونډې راته جوړ کړل زما کور ته تلم پانسي کېدلم. ده د لاسه دا کیسه وشوه ده د لاسه د لاسه زه زما د لاسه ولې ملګري په دې هلک باندې زما قرض دی. څه شي قرض دی کله دې ورکړی دی او څه نه دې ورکړی دی. د اختر نه 15 ورځې مخکې دا راغلی. خاچاري منیر ګله آیې ګاونډي ملګريه جوړه چانس دی وې مینه د لستنه راوړته ولې چوکیدارې ته ناشته ها لري کله کله مې او د ام پی او د سرکاري سړي نوم راته ماخ ولی مسلمان هغوی خو چې ستنې راشي نو ماشاءالله الحمدلله بالکل ځان له په پاکۍ باندې خرڅ کړي به موږ دغه ځان له په خپلو پیسو واخلو. دا ته په خپلو پیسو راوړې کلیوالو پیسې راټولې کړو ځان نه بیلې کړم. دا پرېږده ته وایه ته څه پسې راغلی. زه داسې رالم که نه ملګریه چې رور مې پیسې رالېږي د سعودي نه خو هلته کې څه مسله ورته راغله څه پرابلم ورته رالو وایي چې د اختر نه به 1 ورځ یا 2 ورځې بعد در رسي او دا جي وایي قرباني کول غواړي 1 لاک روپۍ مې په کار دي د اختر په 2 مې سوچا چورلټې واخله. هلکه ګوره حالات نن سبا خراب دي اوس یې نه چې پیسې درکړم دی داسې کړی یاره چې مې دله در نه کړې که نه ډېر سخت دله د اوس بېغیرته وغیره وغیره به یم اختر به څومره ورځې راکړي د اختر په 2 مې واخله.
دغه پوره 1 لک روپۍ قرض مې دی پې هغو سره ته انې باڼې کوي هغو سره ته یاد کړي چې په ده باندې مې قرض دی خو سره د ښځې مې ګیر کړو نو لکه پیسې دې اوس نه راکړي نو په ما خو دغه قرض دی چې ما له لانجه کتلې اوس یې ډاګې ډاجو وګړه داسې کار دی ملګري پوه شوې امریکې له به دواړه په سپارش ور شو سره د پاکستان او سره د نورو ملکونو ورته وایي چې بس موږ نه غلطي وشو پوټسکۍ غونته کې پوه شوې په موږ قرضه وه د هغې د وجې نه موږ دا چې کوم دی دا مسله وکړله ته راځه زه تاله څه غم کومه پهله د کور دا مسله حل کوو ټیک ده زما مسله به شو 48 غنټې ټیم ته راله صرف والا قاري صاحب مسله ولا غونډه حل کوم صوفي صاحب ستا خو د لا ګروپو مسله او زما سبد د بچو د کلي او د کور مسله د زمانه مسله چې واره شي که نه ولې راله وکړه چې دې اوس ورشي چې دې زه نه پېژنم او نه ایجنم او که نه د معاشرې او د کورنۍ او د خاندان سوال دی کینه د ښځې دله خیر دی دا دله څوک نه وي خو لکه مطلب د دې ښځو د چونګ چونګ چنګ چونګ چنګ د دې نه خلک تنګېږي نو ځکه چې دلهتوب ته راته لري مو صوفي صاحب مشره درانه د مشروالۍ خاطرې کومه چې نور دې یارېږم دا د سکول پرنسپل دی خو لکه مطلب اوس مسله ګیر دی که نه زما د پیسو د جل کوو زما د پیسو 48 غنټې راځو موږ د خپله مسله وارو 48 غنټو کې به دې تاله پیسې درکړو او زه ته ته دې ښځې ولې وجه څه وه څه چل چل یار دلته هم ښځې باري یوړله په زم بله خدای پاک بله خالي ګنټې تېرې جوړې په کور کې د دې وابدا د لاسه نشو کولی بجلي نه اوبه نه او بارې د دې میلوګانو د لاسه نشو کولی پاکي زم ځان له به پیمپر راوړم پروردګاره ډېر نازک وخت په جولې کې مې خیر راوړ باتروم خو میلاو شو که اوبه پکې او که پکې نه بس ور چال کېږه क्या तमाशा लगा रखा है तूने ملګري اوبه پکې نشته په لوټه به ګزاره کوې نو ملګریا باتروم کې خبرې مه کوه دا دې د ګناه نه خبرې لکه موږ شاته ونه لړې ګوره خیال وکړه ملګري خفه نه شول ته مې قرضدار یې پورته کړی دا خو د مسلمانانو ستاسو د لاسه خو ما د قصر خوږې خبرې ونه کړې ډک بار مې دنه ونه کړو پوزه کې مې دنه ګوته ونه واله معاف مې کړې که نه یار ته کښېنه دا خبره مسله وران طرف ته تللې ده ملګري هغه دغه کې ته ناست وې لوښه کې نه هغه د هغه دادا ناست و ښه زه ومه که نه دا تاسو راودانګل دا به دا اجدها راپسې ده ملګريه 48 غنټې ټیم ته رالالې نه خدای ته وګوره دا قرض ورکړه چې زه ډک بار وکړم ښه مهرباني وکړه 48 غنټو پورې زه ځان نشم ایسارولې پر ساعت یې ورکړه ته داسې کار وکړه ته زما دا سر پرېږده 48 غنټې زما تا سره ټیم شو او دی زه بوځم عوامي لیډرونو ته ټیک ده خیر دی ثواب کار دی لکه خېټه باندې درد دی غریب کار دا شپږمه پیره ده چې 48 غنټې والا راکړي بس دا یې 48 غنټې او 20 منټ ساله به د ګړۍ په حساب نور راکړه او زه به دله پیسې را روانې دي خدای شته پیسې زما ورور هم رالیږي او دلته مې یو بل کس ته لږې روپۍ دی هغې هم راکوي به چې هغه راکړي زه پیسې کوم خپلې پیسې دې واله ملګري بله پیره خو مې ده زنانه ده سره وي که نه بس پرې مې خو مه کوه چې دغه شي او دا پیره یې د ډک بار دی خاص نه دا پیره مسله ډېره ګمبیر ده لړل پکې دي ملګري ملګریا خدای دې جو دې ځای نه بار شي ښه زه که دې درکې خو نه مړی که خو ما معاف کړې زه راځه تا دې مرکز ته یاره اوسې زما دا ځای هم قبول لږ اوسې باقي نه شم ښځه به زه د لوټې راوړم لوټې دې راوړم زه چوم او تا سره د لوټو غم نه خدای دې بیخ ونه باسه موږ به د بلاک نه کار والو خو تاسو اوسئ نن به د دې دنیا نه یو قرضدار یې کوم او دا ملک به چې روزګاروم د خیر څه د منیرګل له اندازې راته ټیک نه ښکاري پاسپورټ مې جمع کړو یو ورځ نیمه کې به ویزه راشي وروسته به دې پور شم اورې لکه ورکولاو که لکه ورکولاو که خدای دې د سره خلاص خدای کو کړ ته کولاوي کما لکه زما د کور ور دې څنګه دې کولاوې دا تمانچه کېدونې به ورته کولاومه چې مې کېښوده خدای دې د سره خلاص که ورکولاو که یاره دا اندازه ماته بدله ښکاري ته خو دا ور نه کولاوې جاله ډوبه خو صبر وکړه چې د تر په کور مې پسې راتاو شم نه دا خو ښه ده چې زما لوریانې کور کې نشته دا به را باندې خلکو بل تور پورې کړی وی چې دا خو د دې لونو پسې راغلی دی خو سپا راته ووایه
چې څه پسې راوړېدلی ته زما کور ته تورې خو دیګو که په تاسو پسې راغلی یم دین په دنیا مې خورې که نه خو دا دغلته یو پرېوتی یو کمزرپه یو د زمانې غله یو ډاکو یو بدماش سړي نه مې لږ روپۍ راغستې وې سود رانه غواړي د هغه نه راپورټ شوم ویشته مې د دې تندي په دې سوکه په دې پتري ایشتمه ښه نو هغه بې ایمانه شو داسې اواز دی نه داسې اواز دی بس دا خو به نه ترور که نه ته چې داسې تور او سپین کې که نه داسې بې تپوس تا دې کور ته رالې ته دته څه ووایې چې په ما پسې یې ډنګ راغستې ته خبر دا څوک دی دا څوک دی ما خاوند دی دا کومه دروازه چې په ما پسې بنده کړې زما د کور دروازه دې په ما پسې بنده کړه دا خو دې ظالمه لکه زه به ستا کم جرم یاد سم ما وې که دا پردی کور دی نه جنا پردی کور نه دی حاجي دا کم ظلمونه کړي او دا کم جرمونه چې دې کړي خدای شته که په دې باندې په ته په سپریم کورټ کې هم زما نه خلاص شي یو خبر کو تروري تاسو به پیسې نه قرض چې دلې ورکو طالب به به خیر دې درکمه نور سیوا به درکمه ښه زما د ښځې نه پیسې قرض راخلې او ما یې راکړې جی داسې پله مې وکړه جی پیسې راخلې پیسې خو ما نه دي راوړي جی نه یې راوړي جی پیسې خو مې راوړي پیسې خو ما راوړي زه خو چې دلته راغلی یم ته مې ساسې ګپ لګو پیسې مې راوړي پیسې جیب کې پرتې دي وایله راکړه پیسې راکړه پیسې قصه ختمه پیسې واله پیسې مې راوړي جی راکړه پیسې راکړه اوس یې تپوس ما نه وکړه چې 100 روپۍ دې راوړي نو 100 روپۍ دې راوړي خو ښکاره خبره ده ما 1 لک روپۍ به دې راوړي عایشه بسې تاله ما راوړي دي بۍ جانه نن مې 1950 روپۍ کم 1 لک دا 50 روپۍ واله او انشاءالله تعالی چې څنګه دوبۍ نه راشم چې څنګه کور ته لاړ شم نو به دا بقا پیسې دې راوړم 50 روپۍ دې په 1 لک روپو کې راوړي او دا پکې واله دا پکې انشاءالله ضرور رسېږي اوې چې څنګه دې دا درکړي داسې به دا نور هم ورکمه ټیک ده که نه دا ستاره سر صداقت شوې چې مرې نو چې ثواب خو پسې در رسي که نه یو خو دې دا جرم وکړو چې زما د کور ور دروازه په ما پسې بنده کړه بل دې دا جرم وکړو چې زما د ښځې خواته ناست دی درېیم دې دا جرم وکړو چې زما کور ته بې اجازې رادننه شوي څلورم دې دا جرم وکړو چې 48 ګنټې دې راله پوره 2 میاشتې راکړې ستا د 48 ګنټې خو بلکل نه راځي الحمدلله بلکل نه ختمېږي نو زه ستا د کم جرم حساب له اول سټارټ کړم څه به کوو سړیا یو غټ جرم یې ګورې بلم کړی دی څه ما ته یې ترور ویلي دي نه جنا ترور زمونږ ځای کې یو زنانه ده ستا په شانتې ښکلې ده او ستا په شانتې بې د حسن یو زیړ صادر خور دی ما یې که ته هغه نه زه خو ینګه جنۍ یم که نه جی یې که نه ته ما دلته صفتونه نه یې اوستی اوس راځه چې زه ستا سره حساب کتاب وکړم ستا د وجې به زه اوس چې د کومو کسانو اشد ضرورت یې د قرضغلو هم پیسې نه ورکوم ځکه چې تا زما اعتبار خراب کړو ځکه چې زه اوس کم کس مړی ورته پروت وي که نه په هسپتال کې هم پروت وي هغه ما نه قرض پیسې غواړي نو زه به هغه له پیسې نه ورکوم ته یې ولې ستا غونډه کې بې غیرتو زما اعتبار خراب کړو د قرضدارو نه مې نفرت پیدا شو ستاسو غونډه کې ډوکپوکیان چې که نه دا ضرورتمند خلک چې کوم دی هغه هم په پیسو پسې بیا لاندی دقسې بیمارانو ته پراته څوک به پیسې نه ورکوي خو راځه زه تا له اول یو 48 ګنټې ګوښمان در کوم نو د هغې نه پس به بیا انشاءالله د یو جرم حساب کتاب کوو